الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أو كما قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. زما عزتمندو او قابل احترام مشرانو ورونو او دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ د ژوندۍ بڼه باندې یې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد سلام نه الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې د عظیم عبادت توفیق موږ تاسو ته نصیب کړ. دعا کوو چې الله سبحانه وتعالی همیشه دا صحتمندي او توانایي موږ تاسو ته نصیب کړي. دعا کوو هغه مریضان ته چې د عظیم عبادت نه محروم دي الله دې ورته شفای کامله عاجله ورکړي. دعا کوو هغه مسلمانانو ته چې هغه په غفلت کې پراته دي الله دې هغوی ته نیکۍ هدایت وکړي او الله دې په رحم وکړي. زما عزتمندو څنګه چې د هرې جمعې په ورځ د یو موضوع په مناسبت تاسو سره مخاطب یم، نن هم انشاء الله تعالی یو موضوع چې هغه د دې وخت په مناسبت باندې او د دې خاص کار زموږ ستاسو په دې وختونو کې چې ضرورت لرو هغه دا چې د سفر په باره کې د سفر احکام، د سفر آداب او بعضې مسایل د سفر په باره کې انشاء الله تعالی که موږ تاسو ته متوجه شو، اگر چې دا یو اوږد بحث دی خو موږ په دوو حصو باندې تقسیم کړی دی. نو د دې د وجې نه انشاء الله تعالی یو څه حصه به نن بیانوم که موږ تاسو ته متوجه شو نو ډېره فایده به موږ ته حاصله شي چې شریعت موږ او تاسو سره سفر په باره کې څه وایي او خپل سفر څنګه شروع کړو، په سفر کې څه کول پکار دي. د موږ تاسو ټول مسلمانان دې ته ضرورت لرو، خاص کر اوس وختونو کې انشاء الله پاکانسي شروع شوله، ډېر دوستان به اراده لري چې هغه سفر وکړي. نو زما عزتمندو په دنیا کې د انسانان د مختلفو مقاصدو دپاره سفر کوي او په اوس زمانه کې د سفر دپاره ډېر سهولتونه میسر شوي دي، دا سفر ډېر اسانه شوی دی او د دغه سهولتونو په وجه باندې دا فاصلې رانږدې شوي دي. دې سهولتونو په وجه چې موږ تاسو وګورو پخوا دونه سهولتونه نه وو، اوس چې دا سهولتونه زیات شوي نو دا فاصله هم رانږدې کړې ده او د دغه فاصلې تر رسېدو پورې د دنیا اکثره خلک اکثر انسانان هغه سفر کوي. د دنیا کې انسانان د مختلفو مقاصدو لپاره سفر کوي. څوک سفر کوي ماشومان تاسو چپ کښېنئ، ښه لرې لرې کښېنئ، جدا جدا کښېنئ، لرې لرې خاموش کښېنئ، ښه خبرې مه کوئ. نو دغه مقصد حاصلول دپاره نو څوک دا سفر کوي د کاروبار دپاره او د تجارت دپاره او د بزنس دپاره، څوک دا سفر کوي د خپل اقاربو د رشته دارانو د ملاقات سره د دې دپاره سفر کوي، او څوک د علم او د تحصیل دپاره کله دا سفر وي، د علم او د تعلیم د حاصلولو دپاره دا سفر وي، او کله دا سفر د سیاحت او د تفریح په خاطر باندې وي، او کله دا سفر د دینی اغراضو په خاطر باندې وي، مسلمانانو سره مرسته کومک کولی وغیره وغیره د هغې دپاره سفر کولی، او کله دا سفر د دولتي امورو په خاطر باندې وي، دولتي کارونو دپاره انسان ځي سفر کوي یو طرف او بل طرف. الغرض دا چې انسان هر مقصد دپاره سفر کوي نو د مؤمن زړه دا به د تقوا نه خالي نه وي، په دې سفر کې به هم مؤمن د الله د احکامو نه غافل نه وي. غرض نقطه دې ځای کې ده چې د مؤمن زړه که ته د هر مقصد دپاره سفر کې ستا زړه به د تقوا د پرهیزګاري او د الله د احکامو نه به غافل نه وي. بیا زما عزتمندو د دې سفر معنی څه شی ده؟ سفر معنی دا ده چې د یو ځای نه بل طرف ته تلل، د یو طرف نه بل طرف ته کوچ کول، دې ته سفر یا مسافت یا ټریفل ویلی کېږي. سفر مسافرت یا ټریفل ویلی کېږي.
او په دې سفر کې انسان د مختلفو حالاتو مختلف واقعات دې سره مخامخ کیږي. مختلف انسانان، مختلف نظریات، مختلف کلتور، مختلف اشیاء دا انسان په نظر باندې ویني. د دې سفر د وجې نه د انسان اخلاق، عادات، طبیعت، مزاج دا تمام په چی سره معلومیږي؟ دا تمام په دې سفر سره معلومیږي چې د انسان عادت څنګه دی، د انسان خوی خاصیت څنګه دی، د طبیعت او مزاج څنګه دی، دا تمام په دې سفر کې معلومیږي. دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو چا سره غواړي چې کاروبار او یو سره دنیا د شراکت داري او چې شی وکړي نو اول هغه په سفر باندې معلوم کړه، ځکه سفر کې د انسان عادات او اخلاق او طبیعت مزاج دا ښه معلومیږي. دا په دې سفر سره معلومیږي. بیا د دې سفر اقسام دي. اول قسم سفر ته موږ واجب سفر وایو، هغه په انسان باندې لازم وي، واجب وي. لازم سفر، واجب سفر هغه سفر ته ویل کېږي چې انسان باندې حج لازم شوی دی، عمره ورباندې لازم شوی دی او حج عمرې دپاره دې سفر کوي. دویم قسم سفر چې دی هغه د نفلي حج او د نفلي عمرې دپاره سفر کول. او دریم قسم حج سفر ته مباح سفر ویل کېږي، جایز سفر. مباح جایز سفر هغه سفر ته ویل کېږي چې انسان د خپل یو شرعي حاجت دپاره کوي، مثلا تعلیم حاصلولو دپاره، دغه شان د علاج دپاره تل سفر کول، د تجارت او د بزنس دپاره سفر کول. د هر جایز مقصد دپاره چې ته سفر کې دې ته مباح او جایز سفر ویل کېږي. دا دریم قسم سفر دی. څلورم قسم سفر چې دی هغې ته حرام سفر وایي. حرام سفر هغه دی چې انسان په دې سفر کې د الله حکمونه پکې پامال شي، د الله امرونه پکې پامال شي. دا انسان سفر کوي د رهزنۍ دپاره، د غلا دپاره، یا مثال د فحشا دپاره انسان راولېږي، د فحشا دپاره سفر کوي. نو د فحشا دپاره یا د دې دپاره سفر کول، نو دا څلورم قسم سفر دی. دا سفر الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو باندې حرام کړی دی. پنځم قسم سفر هغې ته مکروه وایي، ناپسندیده سفر. مکروه یعنی ناخوښه، ناپسندیده سفر. هغه کوم سفر دی؟ هغه دا دی چې د شپې په تنها یوازې سفر کول. د شپې سفر جایز دی، لیکن تنها یوازې سفر کول د اسلام د نگاه نه دا مکروه او ناپسندیده ورته ویلي دي. تنها سفر کول، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو یعلم الناس فی الوحد ما سار راکبا باللیل وحدا. وکه یو کس په دې باندې پوه شي چې د شپې تنها سفر کولو کې څومره نقصانات دي او د څومره حالاتو سره انسان مخامخ کېدی شي، د الله پیغمبر فرمایي دا ماته معلومات دي. که یو کس په دې باندې پوه شي چې د شپې تنها سفر کولو کې دومره نقصانات دي، په دې به هېڅکله د شپې تنها سفر ونه کړي. د الله پیغمبر د پیش آینده نقصاناتو نه د محفوظ کېدو دپاره د خپل امت ته راهنمایي کړې ده چې تا سره داسې نقصانات هم راتلی شي. نو د شپې تنها سفر کول دا په اسلام کې مکروه او ناپسندیده دي. د دې تشریح به وروسته اخره کې لږ راځي. بیا دا سفر څومره چې د سفر احکام دي، څومره چې د مسائل دي، او څومره چې د سفر مسائل او احکام دي، دومره د سفر فواید هم دي. د الله پیغمبر د خپل امت ته داسې فرمایلي دي چې څوک د علم په لاره باندې روان شو، نو د الله پیغمبر فرمایي چې الله سبحانه وتعالی به دته د جنت لاره اسانه کړي. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریق الجنه. څوک چې په یو لاره باندې سفر وکړي او نیت یې دا وي چې زه علم حاصل کړم، وایي الله دله دوه فایدې ورکوي. یو فایده خو دا شو چې علم به حاصل کړي، سفر دی علم به حاصل کړي. دویمه فایده ده چې جنت به حاصل کړي. دا دوه فایدې د دې لپاره د علم لپاره ذکر شوي دي، هم د علم حاصل کړه او هم د جنت حاصل کړه. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریق الجنه. څوک چې د علم په لاره روان شو، الله به د جنت لاره اسانه کړي. انسان تر هغې پورې علم او معرفت ته نشي رسېدلی تر څو پورې چې دې سفر ونه کړي. نو په دې سفر چې څومره احکام دي او څومره مسائل دي، دومره دې فواید هم شته. امام شافعي رحمه الله فرمایي وسافر ففي الاسفار 5 فوائد. وی سفر وکړه
او په دې سفر کې د مسافر دپاره الله سبحانه وتعالی 5 فواید کېښودي دي. څو فواید؟ 5 الله سبحانه وتعالی په دې سفر کې کېښودي دي. نو هغه فرمایي چې یو په هغې کې دا دی چې تفرج هم و اکتساب معیشه. وی سفر په وجه د انسان دا غم دا لرې شي، غم بدل شي او سوچ او فکر دای کم شي. او دا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د امام شافعي رحمه الله قول شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې داسې فرمایي وی تسافر صحه، سفر وکړه چې تندرسته شي، فکري صحت، روحاني صحت، جسماني صحت، حتی معاشي صحت به هم درته حاصل شي. د څه شي په وجه د سفر په وجه باندې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې یو خو به د غمونه لرې شي او معاشي حالات به دې ورسره جوړ شي. موږ ویل چې انسان تر هغه پورې علم او کمال ته نشي رسېدلی تر څو پورې چې هغه سفر ونکړي. او بیا هغه فرمایي چې بل پکې دا دی چې علم و ادب و صحبة ماجد، علم و ادب و صحبة ماجد. یو خو دا چې د سفر په وجه به دومره شیان ته زده کړي چې د زندګۍ د تېرولو طریقه، تعلیم او اصول دا به درته حاصل شي. په سفر کې انسان دومره قابل شي، دومره کله یو حالات کله بل حالات، دا مختلف حالات ویني، نو دې زندګۍ تېرولو ته او د زندګۍ د تېرولو په اصولو باندې پوه شي. چې دې سفر کې خو قسم وګوره ما په سفر کې داسې حالات تېر کړي، اوس داسې حالات دی. نو انسان نور هم دې زندګۍ په اصولو کې ډېر قابل شي او تکړه شي. بل دا وایي امام شافعي رحمه الله وصحبة ماجد، ویو فیدر دې سفر دا ده چې د الله سره به دې تعلق نور هم قایم شي، د الله سره به دې تعلق نور هم قایم شي. کله چې انسان کور کې نو کور کې لږ مطمئن وي، په څه خبره ویره په کور کې ناست یم، که څه مشکل راغی خو بس دا اولادونه مې شته دی، دا فامیل شته دی، او بله دا چې وایي که څه مشکل راغلی خو بس فلانی کار به وکړو، دا مشکل به په دې حل شي، د حل لاره ورسره په کور کې موجود وي. لیکن کله چې انسان په سفر کې شي نو په سفر کې انسان تنها شي، یوازې شي، څوک ورسره نه وي، د انسان سوچ او فکر او تمرکز دا فقط په الله سبحانه وتعالی باندې. بس په هر لمحه ته د خپل خالق یادېږي چې الله سفر کې ما تنها یم، یوازې ما، څوک را سره شته دی نه، او رب العالمین ته زما مددګار شي او ته زما مدد وکړي. نو د ده سوچ او فکر او تمرکز فقط په رب العالمین باندې، په الله باندې. نو ځکه وایي امام شافعي رحمه الله چې وصحبة ماجد، د الله سره دې دا تعلق نور هم قوي شي. زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرام په دې قرآن باندې پوهه کړي وو، قرآن ورته زده کړی وو، خو بیا په دې قرآن باندې سم پوهه کړي وو. او د هغه پوهې نه یوه پوهه کمه د هغه داره چې هغه د سفر نه حاصلېږي. سفر کې به ته ډېر زیات اشیا ووینې، ډېر زیات شیان به ووینې، قسمه قسم حالات او واقعات به ووینې. او الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې د سفر دپاره موږ ته داسې فرمایي قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. الله سبحانه وتعالی فرمایي ای زما پیغمبره، زما بندګانو ته ووایه چې تاسو په دې ځمکه باندې سفر وکړئ، تاسو به وګورئ هغه کسانو چې د الله سبحانه وتعالی له منکر وو، هغه کسان چې د خپل رب نه تکذیب کو او خپل رب یې نه منو، د هغې عاقبت او انجام څه شي. هغه کسان چې ډېر لوی لوی محلونه جوړ کړي دي، اوس تاریخ پاتې دی د هغې. هغه کسان چې ډېر قوي قوي خلک وو، د خدایي دعوې کړې وې، فوزونه ورسره او د الله نه منکر وو. فانظر کیف کان عاقبة المکذبین. نو ته وګرځېږه، ته به وګورې چې هغه د قصرونو خاوندان، هغه د پوځونو هغه د طاقت خاوندان څه شو. تا ته به د هغې د هغه دروغجنو خلکو عاقبت به تا ته معلوم شي چې خپل رب یې نه منه. نو الله دې قرآن کې موږ ته فرمایي چې په ځمکه کې وګرځېږئ چې عاقبت د نور انسانانو ته معلوم شي. تاسو وګورئ تاریخي ځایونه دي، که هلته تاسو وګورئ تاریخ لیکلی شوی چې دلته کومې کومې امپراتورۍ تېرې شوي دي، کوم طاقتونه موجود دي، لیکن څه شو؟ نشته. زما عزتمندو په سفر کې یوه فایده دا ده چې انسان مستجاب الدعوات شي، دعا به دې الله قبلوي، دعا به دې الله په سفر کې قبلوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې داسې فرمایي چې استجاب الدعا، دعا به دې قبلېږي، دعوة المسافر التي لا يردها. د مسافر دعا هغه دعا ده چې الله سبحانه وتعالی نه رد کوي. نو کله چې سفر کې لاړې دعاګانې کوه، ځان ته هم دعاګانې کوه، والدینو ته هم دعاګانې کوه، اولاد ته هم دعاګانې کوه. دعا د مسافر په حدیث کې راغلی چې د مسافر دعا نه رد کېږي، دعا یې الله سبحانه وتعالی قبلوي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې د ماشومان له خاموش کړي، بچه له کمې خاموش کړو، ادھر بھی شي
الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کې د سفر په باره کې موږ تاسو ته داسې فرمایي وفي الأرض آية للموقنين وفي الأرض آية للموقنين او بیا فرمایي وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله وایي په دې ځمکه باندې داسې نښې او نشانې شته دی چې د لیدلو والا یقین نور هم زیات شي په دې ځمکه باندې داسې حالات شته دی چې یو لیدونکی وګرځېږي او سیر وکړي د هغې دپاره نو یقین بیا په الله باندې نور هم زیات شي او بیا الله فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون او دا شروع د خپل ځان نه وکړه وګورئ چې الله سبحانه وتعالی ترتیب د سترګو څنګه جوړ کړی دی دا ګردو ترتیب د دې زړه ترتیب د لاسونو د خپو دا تمام سیستم چې الله سبحانه وتعالی جوړ کړی دی وفي انفسکم افلا تبصرون الله وایي په دې خپل ځان باندې لږ فکر وکړه چې تا له الله سبحانه وتعالی څخه خلقت درکړی بیا عالم دنیا کې وګرځېږه عالم دنیا ووینه وفي الأرض آية للموقنين په دې ځمکه باندې داسې نښې نشانې شته چې د لیدونکي یقین نور هم په الله باندې زیات شي نو ته که په دې ځمکه باندې وګرځېږې نو نور به دې په الله باندې یقین زیات شي داسې اشیا به ویني داسې شیان به ویني او بیا که زموږ ستاسو دا فکانسي په دې خاطر باندې وي چې موږ لاړ شو او د مسلمان ملاقات له ځو دا به چېرته به لاړ شو د والدینو ملاقات له ولاړ شو د خپلوانو کاکاګانو ملاقات له ولاړ شو د ماماګانو ملاقات له ولاړ شو هغه کسان چې کلونه کلونه کېږي زما اوس ویني د خوني رشته ده د وینې رشته ده د هغې ملاقات دپاره به لاړ شم اولادونه به م بوځم زه به م لاړ شم کله چې دا نیت وکړو فی سبیل الله د الله په خاطر دې وکړو نو بیا به څه شي ستا تمام سفر به بیا په عبادت کې حساب شي واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوږ حدیث بهترین حدیث دا په امام مسلم کې موجود دی صحیح امام مسلم کې دا حدیث موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو کس د خپل کور نه ووته وایي دی چې کله د کور نه بیرون روان شو نو فارسل علیه الملائکه الله د انسان په شکل باندې دته یو ملائک راولېږه ملائک راغله د انسان په شکل باندې دی نه پېژني هغه ته سوال وکړو چېرته روان یې الی این ما ترید کوم ځای ته ځې هغه ورته وویل په دې فلاني منطقه کې یو مسلمان دی او د الله د رضا په خاطر باندې د هغه ملاقات له ځمه نو هغه ته نه پوښتنه وکړله چې کوم شخصي کار خو دې ورسره نشته دی هغه ورته ویل نه شخصي کار مې ورسره نشته دی فقط د دې کس محبت حاصلول او الله راضي کول د دې په خاطر باندې هلته ځمه نو هغه ملایک ورته ویلي چې بیا واوره زه د الله د طرف نه رالېږلی شوی یو ملایک یم او د الله پیغام مې تا ته راوړی دی الله سبحانه وتعالی ستا په نیت او ستا په زړه باندې پوهېږي نو الله دا پیغام رالېږلی دی چې بأن الله قد احبک فيما احببته الله هم د تا سره محبت کوي ته د الله په خاطر باندې د مسلمان ملاقات ته سفر کې هغه خواله ورځي نو الله هم د تا سره محبت کوي نو په دې فکانسي کې د داسې انسانانو سره ملاقات وکړي د هغې خواله ورشي د الله د رضا په خاطر ورشي نو فکانسي به دې په عبادت کې حساب شي او دا هم یاد وساته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق الله هم د تا سره محبت کوي بیا زما عزتمندو د هر څه دپاره یو طریقه وي یو آداب وي موږ شریعت موږ تاسو د هر شي طریقه راښودله چې د ډوډۍ دا آداب دي د مجلس دا آداب دي د مسجد دا آداب دي د تمامو شیانو آداب یې موږ ته راښودلي نو د سفر آداب هم موږ ته د الله پیغمبر راښودلي دي چې سفر کله شروع کوئ نو اول تاسو د دې آدابو خیال وساتئ نو دغه آدابو ته به متوجه شو اول ادب او دا هغه آداب دي چې دا موږ د ځانه نه بیانوو بلکې دا هغه آداب دي چې د الله پیغمبر اصحاب کرامو ته بیان کړي دي اول ادب د دې سفر دپاره دا دی چې کله ته سفر شروع کې نو خپل نیت به خالص کړي نیت به دې اخلاص به ځان کې را پیدا کړي او داسې به ووایې چې زه دا سفر کوم په دې به ماله الله اجر راکړي نیت خالص کول د سفر په وخت کې دویم ادب د دې سفر دپاره او مستحب طریقه دا ده چې انسان څوک استخاره وکړي د الله نه مشوره طلب کړي کله چې په سفر باندې ځي استخاره کوي استخاره داسې اوږد کار نه دی بس یو دوه رکعته نفل وکړه او دا ویې وکړه هغه دعا د عربي نه زده نو دا ویې وکړه چې یا الله ته زما ته پکې د سفر کې خیر راواچوه زه نه پوهېږم علم او تجربه کمه ده ته ما سره کومک شو بدل شي نو د سفر نه مخکې استخاره کول دا د سفر آداب دي او آسان کار دی دریم ادب د دې سفر دپاره دا دی چې اهل علم اهل فن اهل تجربه د هغې سره مشوره کول هغه که واجب سفر وي واجب سفر موږ ذکر کړل د سفر اقسام موږ ذکر کړل هغه که واجب سفر وي او کوم مباح سفر وي د خپلو نیکو دوستانو سره مشوره کول چې زه د فلاني ځای ته ځم هغې نه مشوره تلی راغلی وی لاره ورته وښیي چې فلاني ځای کې ځې دې مشکل سره سړی مخامخ کېږي دې سره نه کېږي زموږ مسلمانانو دا کار دی چې خبرېږو ته د هغه 2 میاشتې به یې شوي وي چې هغه ځای ته رسېدلی چا له مشوره هم څوک نه اخلي چې راته ونه وایي دا خس ځان سره ویسه
نو دا صحیح خبره ده، ترتیب یې ښه دی، خو لیکن د صدیقو دوستانو سره مشوره کول. مقصد مې خپل ځان ته نه دی، هر چا ته مې دی چې هر اهل علم او تجربه خلک وي چې یو کس تللی دی، مثال خبره زه یو ځای له ځمه او د هغه نه مشوره وکړم چې ته تللی راغلی، څه مشکلات دي، څه حالات دي، ځان خبر کړم. نو زموږ شریعت موږ ته وایي چې د خپلو دوستانو سره مشوره کوئ، بیا سفر کوئ چې مخلصه خلک وي. څلورم ادب د دې سفر دپاره دا دی، هغه خپل اهل له خبر ورکول، خپل اهل له خبر ورکول او د خپل اهل د خپل فامیل ضرورتونه پوره کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء اسمه ان يصنع ويعود. و یو کس باندې دا ګناه کافي ده چې دی په سفر باندې لاړ شي او د خپل اهل له د دې ضرورت پوره نه کړي. نو د سفر نه مخکې د خپل اهل د خپل فامیل د هغې ضرورت پوره کول د هر نګاه نه، دا د دې سفر آداب دي. د څلورم ادب شو. پنځم ادب د دې سفر دپاره دا دی چې کله ته سفر شروع کې او د خپل اهل نه جدا کېږي نو 2 رکعته لمونځ وکړه، نفل وکړه، دې باندې دومره وخت نه تېرېږي. 2 رکعته لمونځ وکړه، بیا د سفر شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو د خپل اهل نه جدا کېږئ نو اول یو 2 رکعته لمونځ وکړئ، بیا د خپل سفر شروع کړئ. شپږم ادب د دې سفر دپاره دا دی چې وصیت ولیکه. وصیت به ولیکي. وصیت خو موږ مسلمانانو دپاره لازم دی چې همیشه موږ تاسو لیکلی، ولې د مرګ او د ژوند هېڅ یقین باور نه دی په کار. نو د خپل ځان متعلق که څه خبره هغه هم ولیکه، د اولاد متعلق څه خبره د هغه هم ولیکه، او تا باندې که د کومو کسانو حق وي او ضروري خبره وي، امانتونه وي وغیره، د هغې په باره کې هم ولیکه. ولې د سفر کې هېڅ معلومات نشته دی. د الله پیغمبر فرمایي تاسو که چې څوک مسلمان وي نو هغه دې وصیت ولیکي. نو د سفر نه وتلو نه مخکې شپږم ادب د سفر دا دی چې انسان وصیت ولیکي. اووم ادب د سفر مستحب طریقه دا ده چې انسان سفر شروع کړي په کومه څه سره؟ په دې دعا سره، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. د کور نه چې راووتې نو په دې ترتیب باندې راوځه، په دې دعا سره به راوځي، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا سنت طریقه ده. اتم ادب د سفر دپاره چې کله سفر شروع کړې نو که ممکن وي، امکان وي، پخوا به پیدل سفر وي، اوس د تیرو سفر دي، د ویزو سفر دي، د پاسپورټ سفر دي، که امکان وي ځان سره یو نیک دوست هم شامل کا، یو ښه دوست هم په سفر کې شامل کا. ولې په سفر کې هر قسم حالات راځي، که تا سره چېرې یو نیک دوست سره ملګری وي نو دا سفر به لږ اسان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې تاسو 3 کسان یاستئ په سفر کې نو یو د خپل ځان دپاره امیر او مشر مقرر کړئ. اکثر په سفر کې دی چې زه به دا کوم، فلانی وایي نه دا به وکړو، دا خورو دا نه خورو. نو چې کسان ډېر دي که نه نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کس مشر مقرر کړي چې حاجي صاحب ته زموږ مشر شوې، ته چې څه وایې موږ به هغه کوو. هغه حاجي صاحب هم بیا د ځانه کار نه کوي، په دې سفر کې چې کوم امیر دی هغه هم رایه اخلي. مثال 10 نفر ملګري دي نو هغه ګوري چې کومه اندازه ډېره ده نو په هغې باندې هغه بیا فیصله کوي او مشوره کوي. نو که ممکن وي په سفر کې ځان سره یو نیک دوست شاملول دا سنت طریقه ده. او نهم ادب د دې سفر دپاره دا دی چې انسان کله سفر کوي که ممکن وي او امکان وي خپل میرمن، خپله کوروالا، خپله بیبي هم ځان سره په دې سفر کې شریکه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په سفر باندې ته نو د ازواج مطهرو نه یو کس به ورسره ملګری وه. بیا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې زیاتې وي نو قراندازي به یې وکړله. په قراندازۍ کې به چې د کومې بیبي نوم راغی نو هغه به بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې تلله. نو که ممکن وي خپله میرمن په سفر کې د ځان سره یو ځای کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس راغی و یا رسول الله وی سفر نه رانم، وی من صحبته، تا سره څوک ملګری و؟ هغه ورته ویل هېڅوک ما سره نه و، تنها ته مو تنها رانه. هغه ورته ویل داسې مه کوه، که ته په سفر باندې ځې نو ځان سره ضرور یو ځای کوه. یو خو چې انسان تنها شي، یوازې شي، هر قسم حالات او حوادث راتلی شي. دویمه خبره دا ده چې کله انسان تنها شي نو شیطان هغه ته وسوسې اچوي. نو دا شیطان درته وسوسې اچوي نو خدای ناخواسته انسان به په ګمراهۍ کې شامل شي. نو څومره پورې چې ممکن وي، امکانات وي، خپله میرمن ځان سره په سفر کې شاملول، دا سفر به درته اسان شي. لسم ادب د دې سفر دپاره چې شی راغلی دا چې کله سفر شروع کوئ نو د یوم الخمیس د پنجشنبې په ورځ باندې سفر شروع کول. اوس دا فرض نه دي، واجب نه دي، بلکې که امکان وي، ممکن وي او دې برابرولی شي نو د پنجشنبې د یوم الخمیس
د دوندر د خپل ورځ باندې د خپل سفر شروع کول دا د مستحب طریقه ده. د الله پیغمبر به د پنځشنبې په ورځ باندې سفر کوو. 11 ادب هغه د دې سفر دپاره دا دی چې مونږ مخکې ذکر کړل چې تنها سفر کول څه شی دي؟ مکروه دي که نه؟ ناپسندیده دي. په اقسامو د سفر کې مونږ ذکر کړل 5م قسم دا چې مکروه د شپې تنها سفر کول. دلته وایي نه، د شپې تنها سفر نه بلکې د شپې سفر کول دا سنت طریقه ده او مستحب کار دی. د شپې په کوم وخت کې چې کله تاسو 2 او 3 کسان وئ تنها سفر نه فقط منع راغلی ده. نور د شپې سفر کول دا مستحب طریقه ده او ښه طریقه ده چې انسان د شپې سفر شروع کړي. ځکه چې په هغې کې دا ده چې علیکم بالدلجه فان الارض تطوى باللیل. د شپې دا لاره همواره وي، بیروبار نه وي، خاص کر د ګرمۍ په وختونو کې چې په نورو ځایونو کې پخوا په عربو ځایونو کې به ډېره ګرمي وه، نو دې د وجې نه د شپې دا سفر به ډېر اسان شو. زه اوس هم فکر کوم چې د شپې سفر طبعا د ورځې نه د شپې لږ اسان وي، خاص کر په ګرمۍ په موسم کې. نو دې د وجې نه مستحب ویل که چېرې تاسو 2 او 3 کسان وئ، دویم کس د سره ملګری، نو د شپې سفر کول په دې باندې ترغیب ورکړی دی. بلکې تنها سفر کول دا مکروه کړی دی چې دا مکروه دی او ناپسندیده سفر دی. 12م ادب د سفر دپاره دا دی چې کله ته په سورلۍ کې کېناستلې موټر وغیره، نو په هغې کې به 3 کرته دا دعا ووایې چې الله اکبر الله اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دا دعا به 3 کرته وي، سفر به شروع کړي. 14م ادب د سفر دپاره دا دی چې کله دا مسافر رخصتېږي نو د هغې دپاره به څه کوي؟ هغې ته به دا فامیل خلک، دا کوم خلکو نه چې اجازه اخلي، دوی به ورته د رخصتۍ دعا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس راغی، یا رسول الله په سفر باندې ځم، د الله پیغمبر ورته دعا وکړه. کومه دعا یې ورته وکړه؟ دا دعا یې ورته وکړه زادکم الله تقوا، الله دې تقوا پرهیزګاري نور هم زیاده کړه، وغفر ذنبک، ګناهونه دې الله بخشش کړه. او بیا ورته وفرمایل ویسر لک حیثما انت، او چې کوم ځای کې ته اوسېږې الله دې تا ته هلته اساني را پیدا کړي. موږ ویو که نه اوبه دې یخې او ډوډۍ دې ګرمه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وکړله چې کوم ځای کې ته اوسېږې الله دې تا ته هغه ځای کې اساني را پیدا کړي. نو کوم کس چې رخصتېږي هغه ته دعا کول، مسافر ته دعا کول، په دعا باندې رخصت کول. 14م ادب د سفر دپاره دا دی چې د لارې حق ادا کول. ته چې لاړې که هر طرف ته لاړې، که اروپا کې که په اسیا کې، په یو لاره به ته ګرځې، په یو لاره به تېرېږي، نو د لارې حق ادا کول. د لارې اول حق دا دی چې کله ته په دې لاره باندې تېرېږي او هلته موزي شی پروت وي، موزي ضرري شی پروت وي، هغه موزي شی ضرري شی لرې کول مسلمانانو ته د دې خبرې امر دی. دا د ایمان او 8مه درجه ده چې د لارې نه موزي او ضرري شی لرې کول، دا د لارې حق ادا کول دي. دویم حق د لارې دا دی چې وغض البصر، د خپل نظر حفاظت کول. بعضې کسان چې لاړ شي نو عمارتونو دې دغه ته خو ګوره، خو دا هغه ځای خلک نه وي، نو داسې ورته لاندې باندې ټول ګوري، ورته ګوري قسم ورخطا شي چې دا د کوم ځای نه راغلی دی. نو دې د وجې نه زمونږ دا اسلامي هم ښه نه دي چې یو کس دومره ته وګورې، ته هغه ته ګورې چې هغه ورخطا کړي چې ما کې کوم عیب دی چې دا سړی د ما نه سترګې نه وباسي. نو اول خو زمونږ ستاسو اسلامي طریقه هم دا ده چې قرآن کې موږ ته امر دی وغض البصر، د خپل نظر حفاظت وکړه. او دویم دا اخلاقي خبره هم نه ده، اخلاقي که دین یو طرف ته کې، اخلاقي طرف یو کس ته دومره کتل چې هغه ځان پورې حیران کړي چې داسې به څه خبرې چې دی ما پسې شوې. نو د خپل نظر حفاظت کول په سفر کې. بل ورد السلام، هر ځای کې چې تاسو لاړ شئ په سفر باندې وئ هلته د سلام جواب ورکوئ. که عربو ملکونو کې وئ، اسلامي ملکونو کې وئ، سلام جواب ورکول. نورو ملکونو کې وئ هغې د ژبې به یو سلام وي، سلام های کوي، تاسو ته به هم ورته کوې. نو دا د دې لارې آداب دي او د لارې حق ادا کول دي. بل په دې سفر کې 15م ادب دا دی چې واقم واذن، منځ قایموه، منځ مه پرېږده. که سنت منځونه در نشي کولی نو فرض منځ قایموه. فرض منځ مثال 4 منځونه دي خو هغه 2 شي که نه، قصر پکې وشي، قصر پکې کوه. داسې هم کولی شي د ماسپښین او د مازدیګر یو ځای کې، د ماښام او د ماسخوتن یو ځای کې 2 یو ځای کوه، 2 منځونه کوه. که سفر ته رسیدګي نشي کولی نو فرایضو اهتمام کوه. که 2 نفر وي، یو اذان کوي، یو اقامت کوي، خو لیکن جمع کوئ. په سفر کې د فرایضو اهتمام کوئ، فرض مه پرېږدئ. او بل ادب په سفر کې دا دی چې کله سفر خلاص شو، سفر ختم شو، نو فورا خپل اهل له خبر ورکول. بعضې خلکو دا عادت دی چې اوس دلته یوه بله لوبه شروع شوې ده، کور ته به یو ناڅاپه زنګ وویل چې خلک به راشي. څوک پلانې خور راله، پلانې مېرمن راله، پلانې ورور رالی، پلانې پلار رالی. ولې هلکه داسې یو ناڅاپه رالی؟ وایي سرپرایز مې تاسو له درکوو.
دا سرپرایز چې کوم دی د اسلام خلاف کار دی ځکه چې د کور ماحول به څنګه خلک به په کم حالات کې موږ شریعت چې موږ ته هر څه ویلي دي والله چې هغې کې ډېر زیات فواید دي نو بعضې خلک را روان شو سرپرایز مو ورکوو بس را روان شو ځان ته ښکته شوم په میدان کې بس کې کېناستم او کور ته رالم نه دا د سنت خلاف کار دی سرپرایز به چاله نه ورکوئ سنت طریقه دا ده چې هلته به خبر ورکړي چې کوم کسان موجود دي چې هغه ستا د راتلو دپاره اهتمام وکړي نو دا یو څو آداب تقریبا 15-16 آداب موږ ذکر کړل چې دا د سفر آداب دي کله چې موږ په دې آدابو باندې سفر وکړو نو دا آداب به زموږ دا سفر به ټول په څه شي کې حساب شي په عبادت کې به حساب شي او موږ نو تاسو فکر وکړئ چې یو معمولي سفر دی او په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 آداب ذکر کړي دي نو زما او ستا دا زندګي چې دا هم یو سفر دی دا موږ تاسو را شروع کړی دی دا سفر روان یا به 50 ته رسي یا 80 او یا 80 یا 100 کوم ځای ته به دا سفر رسېږي خو اخر به خلاصېږي د دې سفر د آدابو خیال هم ساتل پکار دي دې سفر ته متوجه کېدل پکار دي چې دې سفر په ما باندې څه آداب دي دا خو موږ ذکر کړل د کوم نه موږ ذکر کړو اول دا چې خپل نیت به خالص کړې او اختتام هم په دې وکړو چې سرپرایز به نه ورکړې خبر به ورکړې نو دې نه فکر وکړه چې ستا را زندګي شروع شوې د تولد نه تر اخره پورې د یو لوی سفر تا طی کړ د دې په تا باندې کوم حقوق دي په دې کوم آداب هغه تا مراعات کړي او که نه نو په دې آدابو سره خپل د زندګۍ سفر کول هغې خیال هم ساتل او هم چې موږ تاسو کله لاړ شو سفر شروع کوو زموږ د مسلمانانو یو کار دی کله چې په سفر باندې روانېږو یو بل کار کېږي قرآن شریف داسې ونیسي دا ونیسي موږ خپل هم د دې سترګو مشاهده کړې ده او لیدلې دي کور کې فامیل کې دا کار شوی دی قرآن شریف داسې ونیسي او داسې ځي راځي دا یقین وکړه دا د اسلام خلاف کار دی دا د قرآن بې حرمتي ده د قرآن بېادبي ده د الله پیغمبر دا کار نه دی کړی اصحاب کرامو دا کار نه دی کړی باندې موږ ته ویلي دي چې تاسو وروره په قرآن لاس کېږدئ یا د قرآن لاندې تېر شئ د قرآن لاندې تېرېدل دا بس دا په اسلام کې نشته دی دا بدعت دي خرافات کارونه دي بل بدعت دا دی څوک چې مسافر چې روان شي کوم چې موږ اصلي شیان موږ ذکر کړل اصلي دعا ورته کولو هغه خو دا هغه ټول پرېږدي چې یو دومره دشکې اوبه راواخلې او دا اوبه پسې شاته وشیندي اوبه پسې ولې شیندي وایي دا که نه چې د مخې رڼا شي دا تمام خرافات دي دا زموږ دین کې نشته دی نه د قرآن لاندې تېرېدل نه اوبه شیندل دا هېڅ معنا نه ورکوي کوم چې اصلي شیانو موږ ذکر کړ دغه شیانو باندې عمل کول دې شیانو باندې نشته که موږ تاسو چېرته د سنت د آدابو نه خبر شو چې سفر څنګه شروع کوم نو هغه به دغې او که خبر نه یو نو بیا به د دچکو لاندې تېرېږو د قرآن لاندې به تېرېږو او ځان پسې به اوبه شیندو دا کارونه به کوو نو دې د وجې نه کوښښ کول پکار دی چې اوس زموږ ستاسو انشاءالله فکانسي شروع شوله کوښښ وکړئ چې هغه ځایونو ته لاړ شئ چې هغه اخلاقي ځای دی هغه ځایونو ته لاړ شئ خاص کر خپل اولادونه بوځئ او داسې ځایونو ته لاړ شئ یو خو احتیاط وکړئ خاص کر د عکسونو سره د ویډیوګانو سره چې خدای ناخواسته کوم ضرر درته پېښ نه شي او بل د اولادونو داسې ځایونو ته بوځئ چې د هغې په علم کې اضافه وشي لکه څنګه چې موږ په آدابو کې ذکر کړل د هغې په علم کې اضافه وشي نوي شیان به زده کړي او بلکې بهترینه مشوره دا ده چې انسان کوشش وکړي امکان وي ممکن وي نو خپل وطن ته لاړ شي خپل وطنونو ته لاړ شي ځکه دا اولادونه به هلته معرفي شي چې کوم کسان هلته پاتې دي وطن سره به اشنا شي د هغې سره به بلد شي سبا که ما ورته نه یو او دوی وطن ته ځي نو په اسانۍ سره بدلی شي اشنا شوي به وي چې زه پلار سره څو کره ته راغلی یم زه په کابل کې هم ګرځېدلی یم او په مشرقي او شمالي او جنوبي ټولو ځایونو کې زه ګرځېدلی یم نو خپل اولادونه ځان سره وطنونو ته بوځئ هغه ځای به زموږ کلتور به مې زده کړي کم از کم لږ جهري اذان به واوري ممانعت نشته چې هر طرف ته ځئ دا یو د ورورولۍ او د برادرانه یو مشوره وه چې هلته لاړ شي نو په آینده کې به دا اولادونه ناشنا نه یاته چې زه چا له راغلی یم او کوم ځای له راغلی یم نو دا کار وکړئ الله دې تاسو له خیر درکړي او رب العالمین دې موږ له به دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی موږ تاسو نه راضي شي بل